څنګه چې خپل دښمن ته حقیقي زیان رسو نقصان ورته رسو هغه دا موږ چې ناستو اوس په دې ساعت باندې نو په مینه یو بل سره خبرې کوو په اړه کې یو بل ته نفرت نشته دغه حقیقي نقصان دی دغه تاریخي ویډیوګانې دغه معلومات دا خو هر څوک کولی شي خو دا په محفل باندې چې موږ ناستو یو ځوان د ننګرهار دی بل د اشنغر دی بل د پکتیا دی بل د باجوړ دی او موږ د دې حکومتونو د دې دښمنانو د پروپاګاندا نه پس هم موږ کینو یو بل د عزت لرو یو بل د اختر مبارکي ورکړو یو بل ضرور وایو د یو بل کور ته ورځو حقیقي دښمن زمونږ په دې نقصانېږي نو دا کوم کار چې اوس تاسو کوئ دا موږ ته چې مینه راکوئ موږ چې تاسو ته درکوو دا کیدای شي تاسو ته ډېر معمولي ښکاري چې بس یو بل ته هم لږه مینه ورکړو دا موږ را روان نسلونه د روان نسلونو زنځیرونه موږ مات کړل د دښمنه چې اچولی نشي زما زوی چې جګیږي زما زوی به دا نه وایي چې دا سړی د افغانستان دی زه د دې ځای یم زما زوی به وایي زه هم افغان یم نور هم افغان دی ریحان هم افغان دی میرویس هم افغان دی د دې شي نه هغه بدلون راځي د دې ناستې نه د دې غونډې نه کوم چې زموږ مشرانو جنګونه وکړل وینې توی کړې هر څه یې وکړل خدای را نه وستو او دا موږ په دې لایوونو کې په سوشل میډیا کې راوستو چې یو بل ته احترام لرو یو بل ته نفرت نه کوو نو غټ کار زه نه کوم غټ کار میرویس جان نورجان ریحان ساحل دلته تاسې ناستې ځوانان کوئ نو مننه کوم دا زما اخري پیغام